نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژوند خبر یې هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا هوریت رادیو ډیرو درنو او معززو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تیریږي. دا د یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسېدلی دی. د وړاندې کولو لپاره زه روحاني ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. الله جل وعلا دې وکړي چې تاسې مو هم د پای تر شیبو ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر. خوږ اوریدونکو، په تېره خپرونه کې موږ او تاسو د احد له غزا څخه یادوري کول. مشرکانو ته ډېره دا خبره باوري نه وه درنو اوریدونکو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ژوندی وي، بلکې دا خبره ډېره باوري وه ورته چې العیاذ بالله هغه مړ سوی دی. نو له همدې امله بیرته د دې برید وروسته خپل مرکز ته ستانه سول او مکې ته د تګ لپاره یې تیاری ونیوه. په همدې وخت کې ځینو مشرکانو سړیو او ښځو د مسلمانو شهیدانو غوږونه او د پزې پرې کولو چاره پیل کړه. د چا به یې خېټه ورڅیرله او چاته به یې پزه او چاته به یې غوږونه پرې کول او سوري کول. هند د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اکا حمزه بن عبدالمطلب اینه راویستله، په خوله کې یې واچوله او په ژولو یې پیل وکړ. هڅه یې وکړه چې تیره یې کړي، خو ونه تولیدله او بیرته یې وغورځوله. او کوم غوږونه، پزې او د بدن نور غړي چې یې پرې کړي وه، له هغو څخه یې پایزیب او غاړګۍ جوړه کړه او په میدان کې به ګرځېدله. د جنگ په آخر شیبو کې درنو اوریدونکو 2 داسې پیښې رامنځته سوې چې له هغې داسې معلومېده چې مسلمانان د جنگ څومره مېړني دي او اوس یې هم ماته نه ده منلې، او د الله تعالی په لاره کې له دې هم له سختیو او ستونزو ګاللو تېرولو لپاره تیار دي. في السنة الثانية للهجرة الغالية تحويل وجه القبلة. دلته څو پیښې رامنځته سوې. اوله پیښه، کعب بن مالک رضی الله عنه وایي
زه له مرکز څخه ووتلم، ګورم چې مشرکان د مسلمانو شهیدانو څخه غوږونه او د بدن نور غړي پرې کوي. چې لږ مخکې ولاړم نو ومې لیدل چې یو کافر زغر اغوستی او د مسلمانانو د مړو په منځ کې په ډېر کبر روان دی او وایي د میږو په څېر یو پر بل باندې سر د پاسه کښېږدي. ما بیا لږ مخکې وکتل، ګورم چې یو مسلمان په زغره کې نغښتی او د مشرک د راتلو انتظار کوي. زه هم لږ نور مخکې روان سوم، د هغوی خواته ورغلم تر څو دواړه ووینم چې دوی څه کوي. ما وکتل چې کافر تکړه او په وسله سنبال دی. زه همالته ودرېدم، ګورم چې دواړه لاس په لاس سول. مسلمان پر کافر دومره تیز او قوي وار یې وکړ چې کافر یې تر پایه پورې دوی برخې کړ. بیا یې مخ ښکاره کړ او ماته یې وویل کعبه ته څه ته ګورې؟ زه ابودجانه یم. دوهمه پیښه، څرنګه چې تر نو اورېدونکو جګړه ختمه سوه نو سمدلاسه مسلمانې ښځې د جنگ میدان ته راغلې. انس رضی الله عنه فرمایي ما عایشه بنت ابي بکر او ام سلیم وکتلې چې د اوبو ډک مشکونه ورسره وه او د مجاهدینو په خوله کې یې اوبه وراچولې. مشکونه چې به خالي سول بیا به ولاړې، مشکونه به یې راډک کړل او مجاهدینو ته به یې اوبه ورکولې. همدارنګه درنو اورېدونکو کعب بن مالک رضی الله عنه وایي چې د احد په ورځ به موږ ته ام سلیم د اوبو ډک مشکونه راوړل او موږ به اوبه ورڅخه څښلې. صحیح البخاري لومړی جلد 401 صفحه. كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان. درنو اوریدونکو د همدغو پاک او باهمتو میرمنو له ډلې څخه یوه هم میرمن ام ایمن وه. کله چې د مدني لشکر اوله جوپه مدینې منورې ته ولاړه نو دې یې مخونو ته خاورې وروشندلې او ویې ویل واخلئ دا څرخي تاسو واخلئ او تورې موږ ته راکړئ. درنو اورېدونکو څرخي واخلئ او تورې راکړئ دا په عربو کې داسې رواج او محاوره وه لکه په پښتنو کې چې ښځې د ننګ او عار لپاره سړیو ته وایي چې بنګړي واچوئ. لدې وروسته یې درنو اورېدونکو په ځغاسته ځان د جنگ میدان ته ورسوه او هلته یې زخمیانو ته اوبه ورکولې. په ناببره توګه غټ ظالم حبان بن عراکه په غشي وویشتله، پرېوتله او پرده ترې لیرې وغورځېدله. حبان په خندا سو، له خوشحالۍ څخه یې دومره وخندل چې په ځمکه پرېوتی. دا پیښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیره سخته تمامه سوه. سعد ته یې یو بېڅوکي غشی ورکړ او ورته ویې فرمیل ژر کوه او حبان پرې ووهه. سعد پرې وارې وکړ. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه غشی د حبان په غاړه کې دننه سو، مخامخ پرېوتی او هر څه یې ښکاره سول. له دې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې وخندل چې مخامخ غاښونه یې ښکاره سول. بیا یې وویل سعد د ام ایمن بدل واخیستی او الله تعالی دې د ده دعا قبوله کړي. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن معزز اوریدونکو، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ده ملګرو په غره کې مرکز جوړ کړ نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه لاړ او د محراس څخه یو ډک ډال اوبه راوړي. دا قدرمنو اوریدونکو داسې یو ځای دی چې په ډبره کې یو ژوره کندې ته ویل کیږي چې تر یو څه وخته پورې د بارانه اوبه پکښې پاته وي.
او یا همدا چې د مهراس په احد کې د یوې چینې نوم و. قدرمنو اوریدونکو دا اوبه یې د دې دپاره راوړې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې وڅښي. خو دا چې اوبه بویجنې او بدبویه وې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ونه څښلې، بلکې د مخ وینې یې ورباندې ومینځلې، په سر به یې اچولې او داسې به یې فرمیل: په هغو خلکو دي د الله تعالی زور او غضب نازل سي چې د خپل رسول مخ یې په وینو ککړ کړی دی. معزز اوریدونکو، سهل رضی الله عنه وایي هغه کس ماته ښه معلوم دی چې چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ورمینځي او چا پرې اوبه اچولې او کومه دوا یې پرې استعمال کړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکې لور فاطمه رضی الله عنها یې مخ ومینځه. علي رضی الله عنه اوبه ورچولې، خو کله چې د اوبو له امله وینه بنده نه سوه بلکې نوره هم ډیره سوه، نو فاطمه رضی الله عنها د پوزې یوه ټوټه وسوځوله او د هغې ریې پر زخمونو ور واچولې چې بیا یې وینې بندې سوې. د دې وروسته یې بیا خوږې او خوندورې اوبه محمد بن مسلمه راوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبه وڅښلې او هغه ته یې دعا وکړه. په دې ورځ درنو اورېدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زخمونو له امله د ماپښین لمونځ په ناسته وکړ او خلکو هم په ناسته اقتدا ورپسې وکړه. وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. معزز اوریدونکو، جنگ د یو نامعلوم برخلیک سره پای ته ورسید. مشرکان د تلو په حال کې وه. دې وخت کې ابو سفیان د احد غر یوې برخې ته پورته سو او ویې ویل: آیا په تاسو کې محمد سته؟ چا یې د خبرې ځواب ورنه کړ. بیا یې وویل: ابن ابي قحافه سته؟ بیا یې هم چا ځواب ورنه کړ. نو دریم ځل یې وویل: په تاسو کې عمر بن خطاب سته؟ بیا هم چا ځواب ورنه کړ. مسلمانان رسول خدا صلی الله علیه وسلم له ځواب ورکولو منع کړې وه. مشرکانو د همدغو درې واړو پوښتنه ځکه کوله چې همدوی د اسلام مشران او د دین ستنې دي. کله چې ابو سفیان ځواب ترلاسه نه کړ، نو ویې ویل: ډېر ښه وسوه چې دغو درې واړو څخه خو بېغمه سو. د همدې خبرو په اورېدو عمر بې اختیاره وویل: د الله تعالی دښمنه، د کومو درې کسانو نومونه چې تا واخیستل درې واړه ژوندي دي او الله تعالی ستا د تکلیف لپاره ساتلی دي. ابو سفیان وویل: ستا د ځینو مړو غوږونه نسته. که څه هم دا کار زما په امر نه دی سوی، خو زه پرې خفه هم نه یم. بیا یې په لوړ غږ وویل: هبل دې اوچت وي چې دا د دوی د یو بت نوم دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل: ځواب یې ولې نه ورکوئ؟ هغوی وویل: څه ورته ووایو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: تاسو ووایاست چې الله تعالی تر ټولو زورور دی او لوړ دی. د دې وروسته ابو سفیان وویل: موږ عزا لرو او تاسو یې نه لرئ. صحابه کرام خاموشه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل: تاسو ولې ځواب نه ورکوئ؟ صحابه کرام وویل: څه ورته ووایو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ورته ووایاست الله تعالی زموږ مولا دی او تاسو هیڅ مولا نه لرئ. ابو سفیان وویل: ډېر ښه وسول، نن د بدر د غچ ورځ ده. جنگ همداسې وي، کله د یو وار وي او کله د بل. عمر رضی الله عنه ځواب ورکړ: داسې نه ده، دواړه ورځې برابرې نه دي. زموږ وژل سوي جنت کې دي او ستاسو وژل سوي په دوزخ او اور کې دي. ابو سفیان وویل: عمره، ته خو لږ رانږدې سه.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر ته وویل نږدې ورسه وګوره چې څه وایي. عمر رضی الله عنه نږدې ورغی نو ابو سفیان وویل ستا دې په الله قسم وي محمد وژل سوی او کنه؟ عمر رضی الله عنه جواب ورکړ قسم په الله هغه نه دی وژل سوی او همدا اوس ستا خبرې اوري. ابو سفیان وویل زما پر وړاندې ته له هر چا څخه صادق او روغ سړی یې او زه ستا خبره منم. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام. معزز اوریدونکو، امام ابن اسحاق رحمه الله وایي چې کله ابو سفیان روان سو نو پتلو تلو کې ویل موږ او تاسو به روان کال بیا په بدر کې خپل زور آزمایو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وویل ورته ووایه چې سمه ده همدا مو وعده ده. بیا قدرمنو اوریدونکو له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته وظیفه ورکړه چې د مشرکانو خواته ورسي او د هغوی څارنه وکړي چې کومې خواته روان دي. که چیرې یې آسونه خالي روان وه او په اوښانو سپاره وه نو پوسه چې مکې ته روان دي او که اوښان خالي او په آسونو سپاره وه نو معلومیږي چې په مدینه د برید اراده لري. قسم په هغه ذات چې زما ژوند یې په لاس کې دی که مدینې خواته ورسي نو خپله به ورسم او غاښ ماتونکی ځواب به ورکړم. علي رضی الله عنه فرمایي زه د معلوماتو په مخه ولاړم ګورم چې آسونه یې بې خلکو روان کړي دي، خلک یې په اوښانو سپاره او د مکې پر طرف دوی حرکت کړی دی. فتح الباري وم جلد 340 صفحه. وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث. معزز اوریدونکو، د قریشو له تګ وروسته مسلمانان د غره له څوکې راکښته سول او د مړو او شهیدانو پلټنه یې پیل کړه. زید بن ثابت رضی الله عنه وایي زه د احد په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیږلم چې سعد بن ربیع وګورم چې څنګه دی. راته یې وفرمیل که هغه دې ولیدی نو زما سلام ورته کوه او ورته ووایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې پوښتنه کوي چې ته څنګه یې. دی وایي درنو اوریدونکو زه روان سوم او پلټنه مې پیل کړه. ګورم چې د هغه په خوله کې آخري سلګۍ ده. د هغه په بدن د تورو نیزو او غشو تقریبا 80 زخمونه او داغونه موجود وه. ما ورته وویل سعده د الله تعالی رسول پر تا سلام وایه او ستا پوښتنه یې کول چې ته څنګه یې. هغه وویل زما سلام هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسوه او دا ورته ووایه چې د جنت بوی زما تر پزې را رسیږي. بیا یې راته وویل زما قوم یعنی انصارو ته ووایه تر څو چې ستاسو په یوه رګ کې ساه وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه تاوان ورسېده نو پوه سئ چې د الله تعالی جواب نسی ویلی. دا خبره یې درنو اوریدونکو وکړه او نور یې روح د حق په طرف پرواز وکړ. الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين. همدارنګه درنو اوریدونکو د زخمیانو په قطار کې عمر بن ثابت هم وموندل سو. هغه هم آخري سلګۍ وهلې. دی قدرمنو اوریدونکو په اسیریم مشهور و. د بچی له اسلام څخه مخکې بلنه ورکول کېده نو د به مخ اړوه. له همدې امله خلکو یو بل ته ویل
اسیرم څه شي ته راغلی یې؟ ته د کوم احساس له مخې دلته راغلی یې؟ د قوم لپاره راغلی یې او که اسلام سره د مینې په خاطر او محبت له امله جنګ ته راغلی یې؟ هغه وویل د قومیت لپاره نه یم راغلی بلکې د اسلام مینې دلته راویستلی یم. اول می په الله تعالی او د هغه په رسول ایمان راوړی. بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ملاتړ له هغه سره په جنګ کې برخوال سوم او دا د حال می له تاسو پټ نه دی. قدرمنو اوریدونکو، اسیرم دا خبرې وکړې او نور وفات سو. خلکو د ده کیسه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اسیرم جنتی دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي اسیرم په ټول ژوند کې الله تعالی ته یوه سجده هم ونه کړه او جنت یې وګاټه. قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. قدرمنو اوریدونکو، د زخمیانو په قطار کې قزمان هم و. هغه په جنګ کې ډیره میړانه کړې وه او یا اته مشرکان یې وژلي وه. هغه په وینو کې لت پت پروت و. مسلمانانو پورته کړ او د بنو ظفر ځای ته یې یوړه. هلته یې ورته زیری ورکړ چې لوی ثواب دې حاصل کړی دی. خو ده وویل قسم په الله زه د ثواب ګټلو لپاره نه یم جنګېدلی بلکې د خپل قوم لپاره مې جنګ کړی دی. که ستاسو او د هغوی په منځ کې زما د قوم خبره نه وای نو بیخي به مې په جنګ کې برخه نه وی اخیستې. دی چې کله زخمونو په تکلیف کړ نو ځان یې په خپله په توره ووهه او مړ سو. معزز اوریدونکو، دی هغه کس دی چې هر کله به یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر وړاندې نوم واخیستل سو نو هغه به ویل چې قزمان دوژخي دی. د قدر وړ اوریدونکو، هغه خلک چې مقصد یې قوم پالنه وي او د الله تعالی د کلمې لوړاوي لپاره جنګ نه کوي نو د هغو ټولو پایله همدغه ده چې که په سرو وینو کې لت پت هم وي نو ځای یې دوژخ دی. داسې کس که څه هم د اسلامي لښکر په ملاتړ جنګ کوي بیا هم دوژخي دی. لکه دغه کس چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره په صف کې ولاړ او مشرکان یې ووژل خو مقصد یې قوم پالنه وه او ځان یې دوژخي کړ نو ځای یې دوژخ سو. د دې برعکس درنو اوریدونکو په جنګ کې د بنو ثعلبه یو یهودي ځوان هم شامل و. د ده حال د قوم او قزمان خلاف و. د خپل قوم د ارمانونو په ضد له رسول خدا صلی الله علیه وسلم سره ودرېده او د تلو په وخت کې یې دا خبره هم وکړه: ای یهودانو، قسم په الله چې تاسو ته ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم ملاتړ پر تاسو فرض دی. د قوم یهودانو ورته وویل: نن د شنبې ورځ ده، یعنی دا ورځ موږ ته محترمه ده او موږ پکې جنګ نه سوی کولی. هغه ورته وویل: د شنبې ورځ تاسو ته کوم ارزښت نه لري، یعنی دا ورځ تاسو له دې څخه نه منع کوي چې د حق ملاتړ مه کوئ. نو بیا یې تورې ته لاس کړ، ځان یې جنګ لپاره تیار کړ او د تلو په وخت کې یې وویل: که زه په دې جنګ کې مړ سم نو زما د ټول مال وارث محمد دی. د هغه چې څنګه خوښه وي همغه شان دې پکې تصرف وکړي. د دې وروسته د جنګ میدان ته ولاړ او تر هغه پورې یې جنګ وکړ چې مړ سو. معزز اوریدونکو، د ده په اړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ښه یهودی و. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث. معزز اوریدونکو، نور به هم واورو انشاءالله الرحمن په نورو خپرونو کې. نننۍ خپرونه وخت هم دومره و، نور نسو کولای چې ستاسو په درنه خدمت کې پاتې سو. پر همدې ځای تاسو پر لورانت او مهربانه څښتن سپارو. موږ له خپلو نیکو دعاګانو مه هېروئ. پاتې شئ به مو نیکمرغه
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې. ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.